jungle. السلام علیکم زه یم بختالله جان نصرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ باندې تر دې دمه خبرونه کتونکو راځئ چې وګورو د ټولو اول سر خبرونه د اسلامي جمهوریه پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کرونا وایرس ویکسین د تیاری نه پس د ټولې دنیا ملکونو ته د مفت ورکولو اپیل وکړو. د وزیر اعظم د صحت دپاره معاون خصوصي ډاکټر ظفر میرزا وایي چې په پاکستان کې به په 8 هفتو کې دننه د کرونا ویکسین تیاری شروع شي. حکومت پاکستان د 9 او 11 طالب علمانو او طالباتو ته د مفت پروموشن ورکولو باقاعده اعلان وکړو. پاکستان پیپلز پارټۍ د اسلامي جمهوریه پاکستان د پخوانی صدر او د پیپلز پارټۍ د مرکزی مشر اسف علي زرداری د مرګ خبرونه غلط وګرځول. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په باقاعده توګه باندې د پبلک ترانسپورت د بحالۍ اعلان وکړو. د لونخوړ په علاقه کې د بجلی په جګړه باندې یو کس په موقع باندې مړ، یوه زنانه او یو ماشوم شدید زخمیان شو. کتونکو راځئ چې وګورو اوس د دې خبرونو تفصیل. د اسلامي جمهوریه پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کرونا وایرس ویکسین د تیاری نه پس د ټولې دنیا ملکونو ته د مفتو ورکولو اپیل وکړو. د عالمي مشرانو په دې سلسله کې په اپیل باندې په باقاعده توګه باندې دستخط وکړو. د اسلامي جمهوریه پاکستان وزیر اعظم عمران خان د عالمي مشرانو په شان د کرونا وایرس د ویکسینو د مفت فراهمۍ اپیل وکړو. پاکستان پیپلز پارټۍ د اسلامي جمهوریه پاکستان د پخوانی صدر او د پیپلز پارټۍ د مرکزی مشر اسف علي زرداری د مرګ خبرونه غلط او دروغ وګرځول. پیپلز پارټۍ په باقاعده توګه باندې اعلان وکړ چې پخوانی صدر اسف علي زرداری بیمار ضرور دی مګر په تیزۍ سره ښه کېدو طرف ته روان دی. آخر کار حکومت پاکستان د 9 او 11 طالب علمانو او طالباتو ته د مفت پروموشن ورکولو باقاعده اعلان وکړو. دې طالب علمانو ته به 3% نمبرې مفت ورکولی شي. خو له بلې خوا ته هغه طالب علمان چې کوم په 40% مضامینو کې پیل دي د هغې نه به یو سپیشل امتحان اخیستی شي. د دې امتحان به د اکتوبر او سپتمبر په منځ کې بندوبست کولی شي. هغه طالب علمان چې په مفت پروموشن کې د خپلو نمبرو نه مطمئن نه وي هغې په دې سپیشل امتحان کې په باقاعده توګه باندې حصه اخیستی شي. دا اعلان وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود په پریس کانفرنس کې وکړو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په باقاعده توګه باندې د پبلک ترانسپورت د بحالۍ اعلان وکړو. د ګل د ورځې نه به پبلک ترانسپورت په باقاعده توګه باندې چلیږي. خو بلې خوا ته به په SOPs باندې په سختۍ سره عمل درآمد کولی شي. دارو جماعت نه لږ مخکې د پولیس تانې لونخوړ په حدودو څنګه کې د بجلی په تار باندې جګړه وشوله. پایرنګ وشو. د پایرنګ په نتیجې یو راهګیر مړ او یوه زنانه او یو ماشوم شدید زخمیان شو. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکي او 112 ټیم په موقع باندې ورسېده. لاش او زخمیان یې هسپتال ته منتقل کړه. لونخوړ پولیس په باقاعده توګه باندې مقدمه درج کړه.
کتونکو پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ او د پښتو د خبرونه کتل د خپل ژوند معمول جوړ کړئ.